حضرتا خپل لمبي بلوا خالد دستا کور سوزیږي کلا تد نمرود د منافقانو صفات درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د منافقانو د صفاتو خبرونو ته سوزیږي کلا تد نمرود مخته سجدي لګوا د خدای قدرت پدې کمیږي کلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د منافقینو صفات او د هغوی علامې. قدرمنو اوریدونکو په قرآن او سنت کې له غور او فکر سره د منافقینو ځینې علامې او صفتونه معلومیږي او ایمانی بصیرت لرونکي خلک ترې معرفت ترلاسه کوي. اولنی صفت او علامه د منافق ریاکاري ده. دا د انسان تر ټولو بد عادت دی او منافقین د الله رب العزت د احکامو په ترسره کولو کې سستی کوي. پر دغو خلکو د عمل لپاره اخلاص ډیر سخت تیریږي. الله رب العزت په سورة نساء کې فرمایي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کله چې دوی لمانځه ته پاڅیږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره مړ ژوندي پاڅیږي او الله ډیر لږ یادوي. نو منافق چې کومه کار کوي د الله لپاره نه کوي بلکې د ځان ښودنې او د خلکو د ښودنې لپاره کوي. په آخرت کې به الله څخه مسئول یې. د منافق دویمه علامه موقع پالنه. د منافق مثال د هغه وزې په څیر دی چې د دوو رمو ترمنځ بېقراره وي. کله یوې خواته او کله بلې خواته منډې وهي. یوې ډله کې په قرار نه کیني. په دې ډول منافق د دواړو ترمنځ حیران او پریشانه وي. نه د یوې خوا شي او نه د بلې خوا. هر وخت له ځان سره فکر کوي چې کومه ډله زوروره ده چې له هغه سره شم. په قرآن کریم کې د هغوی کیفیت الله رب العزت په دې ډول بیانوي مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا. د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي. نه پوره دې خواته دي نه پوره هغه خواته. څوک چې الله ګمراه کړي وي هغه ته ته کومه لار نشي میندلی. نو منافقین الله ګمراه کړي ته دیو لپاره لار نشي موندلی. د منافق دریم علامه او دریم صفت د وخت د ترلاسه کولو په انتظار. منافقین همیشه په دې انتظار وي چې مؤمنانو ته تاوان ورسوي او په دې انتظار وي چې پر هغوی مصیبت راشي. که پر مسلمانانو د الله رب العزت له لورې آسانی راشي نو بیا منافقین وایي چې آیا موږ له تاسې سره نه یو او د هغوی د باوري کولو لپاره ډول ډول قسمونه خوري. او کله چې الله مکړه مسلمانان مغلوب شي نو بیا کافرانو ته وایي چې زموږ او ستاسې اړیکې ډېرې کلکې دي او موږ خو ستاسې نږدې خپلوان هم یو. نو منافق همیشه در وخت د ترلاسه کولو انتظار باسي. که څوک غواړي چې د منافقینو د صفتونو صحیح اندازه معلومه کړي نو هغه دې د الله رب العزت له لورې دغه نازل شوي آیتونه مطالعه کړي. انشاءالله تر هغه وروسته به بل څه ضرورت پیدا نشي. الله رب العزت په سورة نساء کې 141 آیت کې فرمایي الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله وایي دا کافران او دا منافقین ستاسې په باب انتظار باسي چې د تلې کومه پله درنیږي. که د الله له لورې بری ستاسې په برخه شي نو رابه شي او به وایي آیا موږ له تاسې سره نه وو.
که د کافرانو لپاره د برید څه برخه وي نو هغو ته به وایي چې آیا موږ دا نشو کولی چې ستاسې پر خلاف وجنګیږو او سره له دې هم موږ تاسې له مسلمانانو څخه وساتلی ښه نو الله به ستاسې او د هغو معامله د آخرت په ورځ فیصله کړي او په دې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو د برلاس کېدو هیڅ کومه لار نه ده جوړه کړې هلته به الله مسلمانان جنت ته لیږي او دا منافقین او دا کافرین به الله جهنم ته لیږي د منافقینو څلورم صفت د ژبې چالاکي د منافقینو د خوږې پستې ژبې او نرم مزاجي له امله اورېدونکي ترې متاثره کیږي منافق د خپلو دروغو ویناو او افتراو د پټولو لپاره د خبرو په ترڅ کې ډول ډول قسمونه خوري او تاسې به د حق ویلو پر مهال هغوی چوپ ووینئ خو کله چې دروغ ویل کیږي نو دوی په دروغو ویلو کې تر ټولو بیا مخکې دي الله رب العزت د دوی دغه صفت په دې ډول بیانوي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الله وایي په انسانانو کې څوک داسې هم دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تا ته ډېرې ښې ښکاري او هغه په خپل نیکنیتي په وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن دی د منافق پنځم صفت فساد کول منافقین خپلو لاسپوسو ته د هر هغه کار امر کوي چې له امله د خلکو ترمنځ او کلیو ترمنځ فساد او جنجال پیدا کیږي همدغه ډول خپل لاسپوسي له هر کار څخه منع کوي چې پکې د خلکو دنیوي او دیني ګټې وي تاسې به وګورئ چې له هغوی نه ځینې د ایمان له خاوندانو سره یو ځای او اوږه په اوږه لمونځ ذکر زهد او اجتهاد کې په سترګو کیږي خو الله د هغو په هکله فرمایي واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي یا کله چې بیرته وګرځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې دې لپاره وي چې فساد خپور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیوه هیڅکله فساد نه خوښوي د منافقینو شپږم صفت په خپلو منځو کې مشابهت منافقین په خپلو منځو کې یو له بل سره په عادتونو او صفاتو کې مشابه وي ټول د بدو کارونو امر کوي او خپلی هم کوي له ښو کارونو څخه منع کوي او خپلی هم نه کوي د الله په لاره کې د مال له خرج کولو نه ځان ساتي او له ډېر بخل نه کار اخلي الله بیا هغوی په خپلو احسانونو او نعمتونو ونازول خو دغه خلک د نعمتونو د ترلاسه کولو وروسته د شکر او ذکر پر ځای سرغړونه کوي الله په قرآن پاک کې څو ځایه د دوی صفات خپلو مؤمنو بندگانو ته بیان کړي چې له مکر او فریب نه ځان وساتي الله فرمایي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون الله وای منافقان نارینه او منافقان ښځې ټولې د یو بل په څیر دي په بدي امر کوي او له نیکي نه منع کوي او خپل لاسونه له خیر نه موټي کړي ساتي دوی الله هیر که نو الله هم دوی هیر کړل په یقیني ډول دا منافقان هم دوی فاسقان دي نو چې الله ورته فاسقان وایي نو موږ به څنګه ورته فاسق نه وایو او فاسق سره باید مسلمان او باغي سره مسلمان څه معامله وکړي د منافقینو اوم صفت د حق له قبلولو بیزاري د منافقانو ترمنځ چې د قرآن په رڼا کې فیصله وکړی شي نو دوی ترې د بیزاري اظهار کوي دوی که د الله کتاب او د رسول الله سنت ته دعوت شوي نو له هغه نه هم سرغړونه کوي که څوک د دوی په حقیقت او رازونو پوه شي نو خبر به شي چې دغه خلک د حق له لارې څومره لرې او اوښتي دي له همدې امله د دوی د الهي وحی نه د بیزاري ښودلو په اړه الله فرمایي واذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا او کله چې هغو ته ویل کیږي چې راشئ د هغه شي لورې ته چې الله نازل کړی دی او راشئ د پیغمبر لورې ته نو ته به دغه منافقانو ته ګورې چې ستا لورې ته له راتګ نه بیخي ځانونه ګوښه کوي او مخ اړوي د منافقینو اتم صفت او علامه کفر ته ترجیح ورکول دغه منافقین به څرنګه له اصلاح او فلاح نه هدایت واخلي کله چې د دوی عقل پوهه دین او مذهب هم اغیزمن شوی وي
او دا به څرنګه له بېلارېتوب او بربادي نه نجات عمومي کله چې هغوی پخپله د ایمان په بدل کې کفر اخیستی وي او د دوی دغه سودا ډیره تاواني ده ځکه چې د رحیق مختوم په بدل کې د دوزخ اور واخیست. الله په صورت نسا کې فرمایي فکیف اذا اصابتهم مصیبة بما قدمت ایدیهم ثم جاءوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفیقا. نو په هغه وخت کې به څه کیږي چې د دوی له خپله لاسه جوړ کړی غم پرې اولېږي. په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي به چې په الله قسم دی چې موږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل او موږ دا غوښتل چې د دواړو خواو ترمنځ روغه او جوړه وشي. خو ظالمان کفر ته ترجیح ورکوي، کله هم ایمان ته دوی ترجیح نه ده ورکړې. د منافقینو نه هم صفت دا دی چې په شک او شبهه کې دوی غورځېدلي او نور خلک هم غواړي چې په شک او شبهه کې وغورځوي. د منافقینو په زړونو کې ډول ډول شکونه او شبهې ګرځي راګرځي. دوی په همدې سوچونو او فکرونو کې سرګردانه وي او د ځان خلاصولو توان نه لري. الله رب العزت په سورة نساء کې فرمایي اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. الله پرې پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي، له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. بربادي او هلاکت دی وي دغو منافقینو لره. دغه خلک له حقیقي او سپېڅلي ایمان څخه ډیر لرې دي. د تحقیق او عرفان په دعوه کې ټول دروغجن دي. د دغې بدبختې ډلې حالات او کیفیت د هغو کسانو نه چې د الله په دین او د رسول الله په سنتو باندې قایم دي بالکل بدل دی. الله رب العزت په خپل سپېڅلي کتاب قرآن مجید کې په خپل ذات یو ستر قسم خوړلی. د پوهې خاوندان له دغه مضمون څخه باخبره دي ځکه چې د هغوی زړونه د الله رب العزت له هیبت او تعظیم څخه ویریږي. نو الله خپل اولیاو ته له منافقینو څخه د لرې پاتې کېدو تاکید فرمایي. الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نه ای محمده ستا په رب قسم چې دوی هیڅکله مؤمنان کیدی نشي تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني. بیا چې ته څه فیصله وکړې پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې سر تر پایه یې ومني. د منافقینو لسم صفت ډیر زیات قسم خوړل دي. که د منافقینو په خبرو نیوکه هم ونشي بیا به هم پر څه نه څه خبره دوی قسم خوري ځکه چې هغوی په خپله ښه پوهیږي چې د ایمان خاوندان د دوی په چالاکیو او خوږو خبرو نه غولیږي او باور پرې نه کوي. نو د دې لپاره چې د دروغو فکر پرې څوک ونه کړي قسمونه خوري چې راز یې چاته ښکاره نشي. په همدې ډول د کمزوري کردار خلک دروغ وایي او بیا د خپلو دروغو د ملاتړ لپاره قسمونه خوري په دې مخه چې اوریدونکي دا فکر وکړي چې ګوندې رښتیا وایي. الله رب العزت فرمایي اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا یعملون. دوی خپل قسمونه سپر ګرځولي او په دې ډول دوی د الله له لارې نه منع دي او نور منع کوي. څومره ناوړه عملونه دي چې دوی یې کوي. د دې منافقینو هیلې دې ترسره نشي. د ایمان قافلې له کاروانیانو سره یو ځای په صحرا کې روان شول خو کله چې د سفر سختی او د منزل لرېوالی ورته معلوم شو نو بیرته راغلل. دوی فکر کوه چې موږ به په خپلو کورونو کې په آرام پراته د عیش او عشرت ژوند تیر کړو. د جنگ په میدان کې به له دوی د میړانې څخه توقع وشي. هغوی د دین اسلام تر پیژندو وروسته له هغه نه انکار وکړه او د حق تر لیدو وروسته یې مخ ورځنې واړوه. الله فرمایي ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون. نن ورځ هم داسې منافقین شته دی چې په لومړي ځل کې وایي موږ مؤمنان اما د خولو نه داسې خبرې وځي چې هغو نه د دوی غلامي د کفر لپاره ښکاري. د منافقینو یو لسم صفت او علامه په ښکاره عزتمند ښکاره کېدل. دغه خلک په ښکاره لیدلو عزتمند او شریف ښکاري او همدارنګه ډیره خوږه او پسته ژبه لري او نرمې خبرې کوي خو په حقیقت کې دوی په باطن کې ډیر بد خبیث النفس او بزدله وي. د دوی مثال د هغه ښکلي ولاړ لرګي په څیر وي چې میوه نه لري او له خپل بیخ نه ایستل شوی وي چې د درولو لپاره یې دیوال یا د ستنې مرستې ته ضرورت پیښیږي تر څو له خپله ځایه ونه غورځېږي او تر پښو لاندې نشي. الله رب العزت په دې اړه په سورة منافقون کې 4 آیت کې فرمایي وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون.
ته که دوی ووینې نو د دوی جسې به ډېرې شاندارې درته ښکاره شي که وغږیږي نو ته به خبرو ته غوږ ونیسې خو په اصل کې دوی ګواکې د لرګي کندې دي چې له دیوال سره په مرتب ډول درول شوي وي دوی هر زورور آواز د ځان په ضد ګڼي دوی پاخه دښمنان دي له دوی نه ځان ساتونکی اوسه الله دې دوی ووهي دوی کوم لورې ته اړول کیږي داسې به ته وینې خو په باطل کې به دوی کافران وي نور به مو اورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته بلی ونیو وینو بدی انگار سړوم جوړ دسکر وټو کور دی په یو گزار نړوم ته زمون کو ته زولنې جوړوه کړی کړی بشي پاتېږي کله ته زمون کو ته زولنې جوړوه کړی کړی بشي پاتېږي کله آزرت خپلې لمبې بلوه خلیل داستا پور سوځېږي کله. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیرې ومنئ. د منافقینو 12 صفت دا دی چې هغوی په لمانځه کې سستي کوي. دغه منافقین لمنځونه په لومړي او افضل وخت کې نه کوي او تر ځنډ وروسته یې لولي. همدارنګه د سهار لمونځ د لمر څرک او ماښام لمونځ د لمر ډوبېدو پر مهال ادا کوي هغه هم په داسې انداز کې لکه څرنګه چې کارغه ټونګه وهي زرزرې کوي. دا خو نه بدلي لمونځ او عبادت شو او نه قلبي او همدارنګه د ګیدړې په څېر په لمانځه کې یو خوا او بل خوا ګوري. داسې ښکاري لکه څوک چې ورپسې وي یعنې دوی د رحمت له حق نه لرې دي. دوی لمنځونه په جماعت کې له جمع سره نه کوي بلکې که دغه خلک لمونځ هم وکړي نو په کور یا په دکان کې ادا کوي جماعت ته نه ځي. د منافقینو 14 صفت دروغ خیانت غداري او داسې نور. دغه خلک د جنگ پر مهال بد رد وایي کله چې وعده وکړي نو وعده خلافي او غداري کوي کله چې خبرې کوي نو دروغ وایي که څوک ورسره امانت کیږدي نو په امانت کې خیانت کوي. دغه ډول عمل او خیانت دوی له بندگانو سره کوي او له الله سره او له الله تعالی سره دغه خیانت په لمانځه کې د غلا او سستي په واسطه کوي. د دوی د صفتونو د لا پیژندلې لپاره د سورة المطففین لومړني او د سورة طلاق وروستني آیتونه وګورئ. بېشکه چې الله رب العزت نه خبردار ذات هیڅوک نشته او تر هغه د دوی اوصاف ښه ښودونکی بل هیڅوک هم نشته چې د منافقینو اوصاف موږ ته راوښیي. الله فرمایی یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. ای پیغمبره له کافرانو او منافقینو دواړو سره په پوره طاقت مقابله وکړه او له هغو سره ډیر سخت برخورد وکړه. په پای کې د هغو هستوګنځای دوزخ دی او هغه د اوسېدو ډیر ناکاره ځای دی. د دغسې خلکو شمیر چې هر څومره ډیر وي خو په حقیقت کې دوی په اقلیت کې وي. هر څومره چې طاقتور وي خو نتیجه د دوی ذلت او شرمېدل دي او هر څومره چې جاهل وي هومره ځان د علماو په کتار کې شمیري او د الله د معرفت دعوه کوي خو دوی د الله د عظمت او جلال لقدر نه بیخي ناخبره او جاهله دي. الله په سورة توبه کې 56 آیت کې فرمایي ویحلفون بالله انهم لمنکم وما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون. هغوی په الله په لوړو کولو وایي چې موږ له تاسې څخه یو په داسې حال کې چې هغوی هیڅکله له تاسې څخه نه دي. په اصل کې هغوی داسې خلک دي چې له تاسې نه په ویره کې دي. د منافقینو 14 صفات له حسد او شماقت نه خفه کیدل. دغه منافقین له داسې حال سره مخ دي چې کله مسلمانان له خیر او نصرت سره مخ شي او فتح ورنصیب شي نو دوی پرې خفه کیږي او د حسد له لاسه د رنځ او غم ښکار کیږي. خو که پر مؤمنانو د الله له لورې کوم ازمیښت راشي چې ګناهونه ومینځل شي او د دوی لپاره کفاره وګرځي نو منافقین د هغوی د ستونزو پر لیدلو خوشحالیږي. دغه طبیعت او مزاج دوی ته له یهودیانو او د اسلام له نورو دښمنانو په میراث کې رسېدلی. هغه دوه ډلې هیڅکله برابرې کیدی نشي چې د یوې ډلې وراثت له رسول الله سره یو ځای شي او د بلې ډلې له منافقینو سره. الله په سورة توبه کې 50 او 51 آیت کې فرمایي ان تصبک حسنة تسؤهم وان تصبک مصیبة یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بېشکه قدرمنو اوریدونکو چې حق
د باطل پالو او ملحدانو د مخالفت او دسیسو له امله نه شاته کیږي او نه ختمیدی شي، لکه چې الله رب العزت د دوو مختلفو تیرو شوو ډلو په اړه فرمایلي: ان تمسسکم حسنة تسؤهم وان تصبکم سیئة یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. که تاسې ته څه ښېګڼه رسیږي نو هغوی خفه کیږي، او که په تاسې څه مصیبت راځي نو دوی پرې خوشحالیږي، خو د هغوی هیڅ دسیسه ستاسې پر خلاف اغېزمنه کیدی نشي، په دې شرط چې تاسې له صبر څخه کار واخلئ او د الله څخه د ویرېدو سره عمل وکړئ. دوی چې هر څه کوي د الله د علم په چاپیریال کې دي، د الله نه وتلی نشي. الله د دوی عبادات او اطاعت نه خوښوي، ځکه چې د دوی زړونه ناپاکه او نیتونه یې فاسد دي. له دې امله یې دوی د اخلاص او تقوا له عبادتونو لرې ساتلي او په خپل نیکدیوالي کې ناخوښ ګرځولي، ځکه چې دغه منافقینو د الله له دښمنانو سره دوستي او خپلولي نیولې او د الله له حکمونو سرغړونه کوي. او له دې امله دوی هم د ابلیس علیه لعنه په څېر د الله له درګاه نه شړل شوي دي. بدبختي پر دوی مسلط شوې او د دوی په خلاف دغه فیصله په ډیر عدل او انصاف شوې. هیڅ د خلاصون لارې نشته، یوازې دا لار لري چې له نفاق نه توبه وباسي. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. د منافقینو 15 صفت شرعي مکلفیتونه پرې سخت تیریږي. پر دغه خلکو شرعي احکام لکه د درون پیټې وي، له دې امله دوی ترې نفرت کوي. د شرعي احکامو د پرځای کولو نه عاجز وي او لاس ترې اخلي. د سنتونو د حفاظت او مداومت نه د ناهیلي او بیزاري له امله عمل پرې نه کوي. د قرآن او سنت صریح نصوص له ځانه جوړ شوو قاعدو او قانونو پر بنیاد تحریف او تاویلولو سره ردوي. له دې امله الله رب العزت له دوی څخه پرده پورته کړې او د دوی راز مسلمانانو ته ښکاره کړی دی، او په کذب، خیانت، غداري او نفاق کې دوی د ضرب المثل په توګه ښودلي او ویلي دي چې کله دوی یوه ډله ختمه شي نو د هغوی پر ځای بله ډله راځي چې په عادتونو او اخلاق کې د همدوی په څیر وي. د دې لپاره چې مؤمنان د هغوی له شر او فتنې نه په امن وي، الله د هغوی صفتونه په ډیر تفصیل سره بیان کړي. الله وایي: ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ځکه چې هغوی هغه قرآن بد وګاڼه چې الله نازل کړی، له دې امله الله د هغوی عملونه عبث کړل. د منافقینو 14 صفت نفاق پټول او پرده پرې اچول. دغو خلکو خپل منافقانه عادتونه پټ کړل، خو الله د دوی دغه چلونه او چلبازۍ ښکاره کړې او د دوی داسې نښې وښودلې چې د هغه په لیدلو سره د ایمان خاوندان یې وپېژني. دوی فکر کوي چې ګوندې کفر او نفاق په پټولو او اسلام ښودلو سره به خلک تیر باسي، اما الله رب العزت د دوی حقیقت ښکاره که: ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله ادغانهم ولو نشاء لرأیناکهم فلعرفتهم بسیماهم ولتعرفنهم فی لحن القول والله یعلم اعمالکم. نو الله دوی موږ ته راپېژندلي، کله هم د مسلمانانو نه دوی پټېدلی نشي. د منافقینو 15 صفت بې حیا او سخت زړه کېدل او د دروغو ګواهي ورکول. د دغو منافقینو زړونه د خیر او ښېګڼې له شیانو او فکرونو خالی وي او له بدني پلوه د بدو کارونو د ترسره کولو لپاره هڅې کوي. بې حیایي د دوی ترمنځ عامه وي. د حق او هدایت د خبرو اورېدلو لپاره د دوی زړونه لکه د کاڼو ګرځي. کله چې د فسق او فجور په ځایونو کې حاضر شي او د دروغو ګواهي ورکوي نو د زړه سترګې خلاصې شي او د دغه ناوړه او ناروا کار څخه خوند او سرور اخلي. د نفاق او منافقینو په اړه دغه څه نښې او صفتونه وو چې موږ ستاسې په خدمت کې وړاندې کړل. هر مسلمان ته پکار دي چې په کوم چا کې دا صفات ویني یا دا صفات خپروي د هغو نه ځان وساتي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، منافقینو ته دې الله هدایت وکړي، که قابل د هدایت نه وي الله دې نیست او نابود کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خدي پذیر وینما د چا لپاره کوي، زدي هر پل څارما په کومه لار چې ځې. تمکر چل کوه پر مې جوړوه، هوښیار ضمیر مې خطا کېږي کله. تمکر چل کوه پر مې جوړوه،
هوښیار ګمیر می خطا کیږي کلا آزرت خپل لمبي بلوا خلیل داستا پور سوزیږي کلا تد نمرود مختصر دی لګوا د خدای قدرت خودی کمیږي کلا اسمان تغیشی ولا دغنوی بامروا پورا چوی نمانی دخدای نظام نروا اسمان تغیشی ولا دغنوی بامروا پورا چوی نمانی دخدای نظام نروا تفیلان را ولکعبی نروا دشمار ما کلا تفیلان را ولکعبی نړوا دا شمار مان دی پورا کیږي کلا المونز ذکر زهد او اتحاد کې پسترګو کیږي خو الله د هغو پاک له فرمایي واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي یا کله چې بیرته وګرځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې دې لپاره وي چې فساد خپور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیوه هیڅکله فساد نه خوښوي. د منافقینو شپږم صفت په خپلو منځو کې مشابهت. منافقین په خپلو منځو کې یو له بل سره په عادتونو او صفاتو کې مشابه وي ټول د بدو کارونو امر کوي او خپلی هم کوي له ښو کارونو څخه منع کوي او خپلی هم نه کوي د الله په لاره کې د مال له خرج کولو نه ځان ساتي او له ډېر بخل نه کار اخلي. الله بیا هغوی په خپلو احسانونو او نعمتونو ونازول خو دغه خلک د نعمتونو د ترلاسه کولو وروسته د شکر او ذکر پر ځای سرغړونه کوي. الله په قرآن پاک کې څو ځایه د دوی صفات خپلو مؤمنو بندگانو ته بیان کړي چې له مکر او فریب نه ځان وساتي. الله فرمایي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. الله وای منافقان نارینه او منافقان ښځې ټولې د یو بل په څیر دي په بدي امر کوي او له نیکي نه منع کوي او خپل لاسونه له خیر نه موټي کړي ساتي. دوی الله هیر که نو الله هم دوی هیر کړل. په یقیني ډول دا منافقان هم دوی فاسقان دي. نو چې الله ورته فاسقان وایي نو موږ به څنګه ورته فاسق نه وایو او فاسق سره باید مسلمان او باغي سره مسلمان څه معامله وکړي. د منافقینو اوم صفت د حق له قبلولو بیزاري. د منافقانو ترمنځ چې د قرآن په رڼا کې فیصله وکړی شي نو دوی ترې د بیزاري اظهار کوي. دوی که د الله کتاب او د رسول الله سنت ته دعوت شوي نو له هغه نه هم سرغړونه کوي. که څوک د دوی په حقیقت او رازونو پوه شي نو خبر به شي چې دغه خلک د حق له لارې څومره لرې او اوښتي دي. له همدې امله د دوی د الهي وحی نه د بیزاري ښودلو په اړه الله فرمایي واذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. او کله چې هغو ته ویل کیږي چې راشئ د هغه شي لورې ته چې الله نازل کړی دی او راشئ د پیغمبر لورې ته نو ته به دغه منافقانو ته ګورې چې ستا لورې ته له راتګ نه بیخي ځانونه ګوښه کوي او مخ اړوي. د منافقینو اتم صفت او علامه کفر ته ترجیح ورکول. دغه منافقین به څرنګه له اصلاح او فلاح نه هدایت واخلي کله چې د دوی عقل پوهه دین او مذهب هم اغیزمن شوی وي او دا به څرنګه له بېلارېتوب او بربادي نه نجات عمومي کله چې هغوی په خپله د ایمان په بدل کې کفر اخیستی وي او د دوی دغه سودا ډیره تاواني ده ځکه چې د رحیق مختوم په بدل کې د دوزخ اور واخیست. الله په سورة نساء کې فرمایي فکیف اذا اصابتهم مصیبة بما قدمت ایدیهم ثم جاءوک یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفیقا. نو په هغه وخت کې به څه کیږي وروسته یې مخ ورځنې واړوه. الله فرمایي ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون. نن ورځ هم داسې منافقین شته دی چې په لومړي ځل کې وایي موږ مؤمنان اما د خولو نه داسې خبرې وځي چې هغو نه د دوی غلامي د کفر لپاره ښکاري.
د منافقینو 11 صفت او علامه په ښکاره عزتمن ښکاره کیدل. دغه خلک په ښکاره لیدلو عزتمن او شریف ښکاري او همدارنګه ډیره خوږه او پسته ژبه لري او نرمې خبرې کوي، خو په حقیقت کې دوی په باطن کې ډیر بد، خبیث النفس او بزدله وي. د دوی مثال د هغه ښکلي ولاړ لرګي په څیر وي چې میوه نه لري او له خپل بیخ نه ایستل شوی وي چې د درولو لپاره یې دیوال یا د ستنې مرستې ته ضرورت پیښیږي تر څو له خپله ځایه ونه غورځېږي او تر پښو لاندې نشي. الله رب العزت په دې اړه په صورت منافقون کې 4 آیت کې فرمایي: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. ته که دوی ووینې نو د دوی جسې به ډېرې شاندارې درته ښکاره شي، که وغږیږي نو ته به یې خبرو ته غوږ ونیسې، خو په اصل کې دوی ګواکې د لرګي کندې دي چې له دیوال سره په مرتب ډول درول شوي وي. دوی هر زورور آواز د ځان په ضد ګڼي. دوی پاخه دښمنان دي، له دوی نه ځان ساتونکی اوسه. الله دې دوی ووهي، دوی کوم لورې ته اړول کیږي. داسې به ته وینې خو په باطل کې به دوی کافران وي. نور به مو اورو قدرمن اورېدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته بلی ونیوینو بدی ایدا سرون جوړ دسکر وټول کور دی په یو گزار نړوم ته زمون کو ته زولنی جوړوا کړی کړی بشي پاتېږي کله ته زمون کو ته زولنی جوړوا کړی کړی بشي پاتېږي کله آزرت خپل لندې بلوا خلیل داستا پور سوځېږي کله. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیرې ومنئ. د منافقینو 12 صفت دا دی چې هغوی په لمانځه کې سستي کوي. دغه منافقین لمنځونه په لومړي او افضل وخت کې نه کوي او تر ځنډ وروسته یې لولي. همدارنګه د سهار لمونځ د لمر څرک او ماښام لمونځ د لمر ډوبېدو پر مهال ادا کوي، هغه هم په داسې انداز کې لکه څرنګه چې کارغه ټونګه وهي، زرزرې کوي. دا خو نه بدلي لمونځ او عبادت شو او نه قلبي. او همدارنګه د ګیدړې په څیر په لمانځه کې یو خوا او بل خوا ګوري. داسې ښکاري لکه څوک چې ورپسې وي، یعنې دوی د رحمت له حق نه لرې دي. دوی لمنځونه په جماعت کې له جمع سره نه کوي، بلکې که دغه خلک لمونځ هم وکړي نو په کور یا په دکان کې ادا کوي، جماعت ته نه ځي. د منافقینو 14 صفت دروغ، خیانت، غداري او داسې نور. دغه خلک د جنگ پر مهال بد رد وایي، کله چې وعده وکړي نو وعده خلافي او غداري کوي. آزرتا خپل لندې بلوا خلیل داستا پور سوځېږي کله. د منافقانو صفات. درنو اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د منافقانو د صفاتو و خبرونو ته. سوځېږي کله ته د نمرود مخ ته سجدې لګوه د خدای قدرت په دې کمیږي کله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د منافقینو صفات او د هغوی علامې. قدرمنو اوریدونکو، په قرآن او سنت کې له غور او فکر سره د منافقینو ځینې علامې او صفتونه معلومیږي او ایمانی بصیرت لرونکي خلک ترې معرفت ترلاسه کوي. اولنی صفت او علامه د منافق ریاکاري ده. دا د انسان تر ټولو بد عادت دی
او منافقین د الله رب العزت د احکامو په ترسره کولو کې سستی کوي پر دغو خلکو د عمل لپاره اخلاص ډیر سخت تیریږي. الله رب العزت په سورة نساء کې فرمایي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. کله چې دوی لمانځه ته پاڅیږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره مړ ژوندي پاڅیږي او الله ډیر لږ یادوي. نو منافق چې کومه کار کوي د الله لپاره یې نه کوي بلکې د ځان ښودنې او د خلکو د ښودنې لپاره یې کوي، په آخرت کې به الله څخه مسؤول یې. د منافق دویمه علامه موقع پالنه. د منافق مثال د هغه وزې په څیر دی چې د دوو رمو ترمنځ بېقراره وي، کله یوې خواته او کله بلې خواته منډې وهي، یوې ډله کې په قرار نه کیني. په دې ډول منافق د دواړو ترمنځ حیران او پریشانه وي، نه د یوې خوا شي او نه د بلې خوا. هر وخت له ځان سره فکر کوي چې کومه ډله زوروره ده چې له هغه سره شم. په قرآن کریم کې د هغوی کیفیت الله رب العزت په دې ډول بیانوي مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن یضلل الله فلن تجد له سبیلا. د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي، نه پوره دې خواته دي نه پوره هغه خواته. څوک چې الله ګمراه کړي وي هغه ته ته کومه لار نشي میندلی، نو منافقین الله ګمراه کړي ته دیو لپاره لار نشي موندلی. د منافق دریم علامه او دریم صفت د وخت د ترلاسه کولو په انتظار. منافقین همیشه په دې انتظار وي چې مؤمنانو ته تاوان ورسوي او په دې انتظار وي چې پر هغوی مصیبت راشي. که پر مسلمانانو د الله رب العزت له لورې آسانی راشي نو بیا منافقین وایي چې آیا موږ له تاسې سره نه یو، او د هغوی د باوري کولو لپاره ډول ډول قسمونه خوري. او کله چې الله مکړه مسلمانان مغلوب شي نو بیا کافرانو ته وایي چې زموږ او ستاسې اړیکې ډېرې کلکې دي او موږ خو ستاسې نږدې خپلوان هم یو. نو منافق همیشه در وخت د ترلاسه کولو انتظار باسي. که څوک غواړي چې د منافقینو د صفتونو صحیح اندازه معلومه کړي نو هغه دې د الله رب العزت له لورې دغه نازل شوي آیتونه مطالعه کړي. انشاءالله تر هغه وروسته به بل څه ضرورت پیدا نشي. الله رب العزت په سورة نساء کې 141 آیت کې فرمایي الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله وایي دا کافران او دا منافقین ستاسې په باب انتظار باسي چې د تلې کومه پله درنیږي. که د الله له لورې بری ستاسې په برخه شي نو رهبه شي او به وایي آیا موږ له تاسې سره نه وو. که د کافرانو لپاره د برید څه برخه وي نو هغو ته به وایي چې آیا موږ دا نشو کولی چې ستاسې پر خلاف وجنګیږو او سره له دې هم موږ تاسې له مسلمانانو څخه وساتلی. ښه نو الله به ستاسې او د هغو معامله د آخرت په ورځ فیصله کړي او په دې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو د برلاس کېدو هیڅ کومه لار نه ده جوړه کړې. هلته به الله مسلمانان جنت ته لیږي او دا منافقین او دا کافرین به الله جهنم ته لیږي. د منافقینو څلورم صفت د ژبې چالاکي. د منافقینو د خوږې پستې ژبې او نرم مزاجي له امله اورېدونکي ترې متاثره کیږي. منافق د خپلو دروغو ویناو او افتراو د پټولو لپاره د خبرو په ترڅ کې ډول ډول قسمونه خوري او تاسې به د حق ویلو پر مهال هغوی چوپ ووینئ، خو کله چې دروغ ویل کیږي نو دوی په دروغو ویلو کې تر ټولو بیا مخکې دي. الله رب العزت د دوی دغه صفت په دې ډول بیانوي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الله وایي په انسانانو کې څوک داسې هم دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تا ته ډېرې ښې ښکاري او هغه په خپل نیکنیتي په وار وار الله شاهد نیسي، خو په حقیقت کې هغه د حق ډېر سخت دښمن دی. د منافق پنځم صفت فساد کول. منافقین خپلو لاسپوسو ته د هر هغه کار امر کوي چې له امله د خلکو ترمنځ او کلیو ترمنځ فساد او جنجال پیدا کیږي. همدغه ډول خپل لاسپوسي له هر کار څخه منع کوي چې پکې د خلکو دنیوي او دیني ګټې وي. تاسې به وګورئ چې له هغوی
نه ځینې د ایمان له خاوندانو سره یو ځای او اوږه پوک چې د دوی له خپله لاسه جوړ کړی غم پرې اولېږي په هغه وخت کې به دوی تا ته په قسمونو خوړلو راځي او وایي به چې په الله قسم دی چې موږ خو بې له ښېګڼې نور څه نه غوښتل او موږ دا غوښتل چې د دواړو خواو ترمنځ روغه او جوړه وشي. خو ظالمان کفر ته ترجیح ورکوي، کله هم ایمان ته دوی ترجیح نه ده ورکړې. د منافقینو نه هم صفت دا دی چې په شک او شبهه کې دوی غورځېدلي او نور خلک هم غواړي چې په شک او شبهه کې وغورځوي. د منافقینو په زړونو کې ډول ډول شکونه او شبهې ګرځي راګرځي. دوی په همدې سوچونو او فکرونو کې سرګردانه وي او د ځان خلاصولو توان نه لري. الله رب العزت په سورة نساء کې فرمایي اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. الله پرې پوهیږي چې د هغو په زړونو کې څه دي، له هغو سره غرض مه کوه، هغوی وپوهوه او داسې نصیحت ورته وکړه چې د هغو په زړونو کې ځای ونیسي. بربادي او هلاکت دی وي دغو منافقینو لره. دغه خلک له حقیقي او سپېڅلي ایمان څخه ډیر لرې دي. د تحقیق او عرفان په دعوه کې ټول دروغجن دي. د دغې بدبختې ډلې حالات او کیفیت د هغو کسانو نه چې د الله په دین او د رسول الله په سنتو باندې قایم دي بالکل بدل دی. الله رب العزت په خپل سپېڅلي کتاب قرآن مجید کې په خپل ذات یو ستر قسم خوړلی. د پوهې خاوندان له دغه مضمون څخه باخبره دي، ځکه چې د هغوی زړونه د الله رب العزت له هیبت او تعظیم څخه ویریږي. نو الله خپل اولیاو ته له منافقینو څخه د لرې پاتې کېدو تاکید فرمایي. الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نه ای محمده، ستا په رب قسم چې دوی هیڅکله مؤمنان کیدی نشي تر څو چې دوی په خپل منځي شخړو کې تا فیصله کوونکی ونه مني. بیا چې ته څه فیصله وکړې پر هغې باندې په خپلو زړونو کې هم څه تنګي احساس نه کړي بلکې سر تر پایه یې ومني. د منافقینو لسم صفت ډیر زیات قسم خوړل دي. که د منافقینو په خبرو نیوکه هم ونشي بیا به هم پر څه نه څه خبره دوی قسم خوري، ځکه چې هغوی په خپله ښه پوهیږي چې د ایمان خاوندان د دوی په چالاکیو او خوږو خبرو نه ولیږي او باور پرې نه کوي. نو د دې لپاره چې د دروغو فکر پرې څوک ونه کړي قسمونه خوري چې راز یې چاته ښکاره نشي. په همدې ډول د کمزوري کردار خلک دروغ وایي او بیا د خپلو دروغو د ملاتړ لپاره قسمونه خوري په دې مخه چې اوریدونکي دا فکر وکړي چې ګوندې رښتیا وایي. الله رب العزت فرمایي اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا یعملون. دوی خپل قسمونه سپر ګرځولي او په دې ډول دوی د الله له لارې نه منع دي او نور منع کوي. څومره ناوړه عملونه دي چې دوی یې کوي. د دې منافقینو هیلې دې ترسره نشي. د ایمان قافلې له کاروانیانو سره یو ځای په صحرا کې روان شول، خو کله چې د سفر سختي او د منزل لرېوالی ورته معلوم شو نو بیرته راغلل. دوی فکر کوه چې موږ به په خپلو کورونو کې په آرام پراته د عیش او عشرت ژوند تیر کړو. د جنگ په میدان کې به له دوی د میړانې څخه توقع وشي. هغوی د دین اسلام تر پیژندو وروسته له هغه نه انکار وکړه او د حق تر لیدو